اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدی په وچه خاوره خور کړم. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون 26مه غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د هلمند نوشیروان مرمر ډبرو شرکت له لوري پر اوږدمهالې پانګونې په مرکزي سیلو کې د زرګونو مټریک ټنه نخودو پر پروسس او همدارنګه د پاشدان بند د پاتې کارونو پر بشپړولو مفصل بحثونه او لازمې لارښوونې وشوې. د اقتصادي کمیسیون په دغه غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر په مشرۍ د سوداګرو یو ګډ پلاوي ته هدایت وشو چې ازبکستان ته رسمي سفر وکړي. اقتصادي کمیسیون همداراز تر هر اړخیزې ارزونې وروسته پر نویو جوړېدونکو تیل پمپونو باندې د مایع ګاز او نفتو دولتي شرکت له لوري جوړ شوی توحیدي طرزالعمل هم د تطبیق وړ وباله. سپیرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري، دشتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري.